درنو محترمو مینوالو السلام علیکم. مسافر چینل ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې د ډیرو ملګرو د دغې پوښتنې لپاره چې موږ څنګه کولی شو چې خپله ویزا چک کړو او معلومه یې کړو چې زموږ ویزا په سیستم کې فعاله ده او که نه، موږ ټکټ واخلو او که نه، او د خپلې ویزې د تاریخ د معلومولو لپاره چې څومره وخت زما ویزا کې پاتې ده. د هغه کسانو لپاره چې هغوی 6 میاشتې په ملک کې تیرې شوي دي، که چېرته د دوی ویزا په سیستم کې اکټیو یعنې فعاله وي، نو دوی کولی شي چې ټکټ واخلي او یونایټډ عرب امارات ته سفر وکړي. په ډېرې اسانې طریقې سره موږ کولی شو چې په خپل موبایل له لارې نه معلوم کړلی شو. تاسو د ICA سمارټ سروس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د UA پاس طریقه په تیره ویډیو کې موږ تاسو ته ښودلې وه، نو هیله ده که هغه ویډیو مو نه وي کتلي، تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ. په نننۍ ویډیو کې د ویزې چک کول دي چې په سیستم کې زموږ ویزا اکټیو ده او که نه ده. نو تاسو به په فایل ولیډیټي باندې کلیک کړئ. تاسو ته به دا صفحه خلاصه شي. که تاسو سره فایل نمبر وي چې دا په هره ویزه کې موجود وي، پاسپورټ وي در سره، اقامه ولرئ یا هم ویزټ ویزه وي، د ټولو په طریقې باندې تاسو کولی شئ چې خپل د ویزې حالت معلوم کړی شئ. په امریس ID نمبر باندې تاسو کلیک کړئ. دلته به خپل امریس ID نمبر ورکړئ. تر هغې وروسته به تاسو دلته تاریخ د تولد ډیټ اف برث ورکړئ. په وروستي اپشن کې به نیشنلیټي د کوم ملک چې هغه به تاسو ورکړئ. فایل انفارمیشن کې به تاسو ته مکمل معلومات درکړي چې ستاسو د ویزې حالت اکټیو ده او که نه ده، د کوم تاریخ نه کوم تاریخ پورې اکټیو ده او کوم تاریخ باندې ختمیږي. په ډېره اسانۍ سره خوشحاله او سوکاله اوسئ. هیله د مسافر چینل سره یو ځای شئ. که تاسو سره کومه غوښتنه او یا هم پوښتنه وي، نو هیله ده چې موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ.